آزادۍ جبهې په کابل کې د 4 طالبانو د وژلو او 6 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ، تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسلواله ډلې د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو 4 امنیتي کسان په یوه برید کې وژلي او 6 نور ټپیان کړي. د جبهې پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې د برید پنجشنبه ماښام د کورنۍ چارو وزارت په دروازه کې پر طالب ځواکونو باندې کړی دی. د بیان له مخې په دې برید کې د طالبانو اړوند یو موټر هم له منځه وړل شوی. آزادۍ جبهې د خپل بیان په پای کې ویلي چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په دې وروستیو اونیو کې له کابل، باغلان او بامیان څخه ځوان نجونې نیولې او په زندانونو کې شکنجه کوي. طالبانو حکومت لا د دې برید او ادعا په اړه څه تبصره نه ده کړې.